شیخ صاحب محترم په پښمنۍ کې د بعضې خلکو عادت دا ده چې ډېر وختي پښمنۍ کوي، روژه ماتي کې ناوخته کوي پښمنۍ، ډېر وختي کوي. دې کې سنت طریقه څه ده شیخ صاحب محترم؟ دا طریقه چې سړی پښمنۍ ډېر وختي کوي دا هم د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي وی من د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پښمنۍ وکړه او بین بین صلوات و سلام مانځه ته پاتې تصحرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام الصلاه. داغه نه پوښتنه وشوه کم بین الاذان والسحور. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پښمنۍ او د دې اذان تر مابین څومره مسافه وه؟ نو هغه ته وفرمایل قدر ما یقرأ احدکم 50 آیه. لکه یو سړی چې 50 آیاتونه لولي، 50 آیاتونه تقریبا یو پاو وخت کې لوستل کېږي. د نبی علیه الصلاة والسلام پښمنۍ به دومره رستو، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم به پښمنۍ داسې وخت هم راغلی چې پښمنۍ نه پاڅېدلی دی او مانځه ته پاڅېدلی دی. نو په دې وجه باندې دا طریقه صحیح نه ده چې پښمنۍ ډېر وختي وشي او دې کې نقصان دا دی. اولنی نقصان خو دا دی چې پښمنۍ چې کوم مقصد دپاره کېږي چې وروسته ورځ را روانه ده په دې خوراک باندې زه هغې ته ځان تقویه کړمه، هغه فایده ختمه شوه. دویم دا دی که اکثر چې سړی وختي پښمنۍ وکړي د خوراک کې خوب دی دا اوده پاتې شي، اوده پاتې شي، دغه د برکتونو رحمتونو د خیرونو ټیمونه ټیم ته ضایع شي، بلکې د سحر د جماعت جمع هم تلاړه شي. دا په نقصان کې واقع شي. نو په کار دا ده چې دا سړی دومره وخت چې پښمنۍ نه فارغېږي اذان شي او بس اودس وکړي او مانځه ته ځه، دغسې طریقې سره به سړی خیر حاصل کړي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.